السلام علیکم ګرانو اوریدونکو لیدونکو کتونکو زموږ زغمونکو دا بیا هم د درد ډګر دی او ستاسو درویش باچا ستاسو سره دی اوریدونکو ستاسو په چوپړ کې دا راغلو د سیند د میلمنو سره دی الله دې وکړي چې دا میلمانه زموږ سره سات تیر شي زموږ سره د ژوند شیبې او لحظې ښه تېرې شي اوریدونکو زموږ سره خو بخښنه غواړو سیندي کلام لږ غونتې و هغه موږ ډالۍ کړو اوس تاسو ته موږ د ښاغلي ارواښاد عبدالغني خان بابا یو وړوکی کلام د پښتو د ژبې ډالۍ کوو الله دې وکړي چې ستاسو د خوښۍ وړ وګرځي ورانه دا دنیا کا رب بالا دنیا جوړه کا ورانه دا دنیا کا رب بالا دنیا جوړه کا دا ډکه د غم د یو بې غمه دنیا جوړه کا دا ډکه د غم د یو بې غمه دنیا جوړه کا ورانه دا دنیا کا رب بالا دنیا جوړه کا دا ډکه د غم د یو بې غمه دنیا جوړه کا دا ډکه د غم د یو بې غمه دنیا جوړه کا دلته څوک حاکم دی څوک محکوم دی څوک آقا غلام دلته څوک حاکم دی څوک محکوم دی څوک آقا غلام نوی چې آزاد پکې یو داسې دنیا جوړه کا نوی چې آزاد پکې یو سمه دنیا جوړه کا دا ډکه د غم د یو بې غمه دنیا جوړه کا دا ډکه د غم د یو بې غمه دنیا جوړه کا ورانه دا دنیا کا رب بالا دنیا جوړه کا دا ډکه د غم د یو بې غمه دنیا جوړه کا دا ډکه د غم د یو بې غمه دنیا جوړه کا نوی ظالم زور چې پاکې هغه دنیا جوړه کا نوی ظالم زور چې پاکې هغه دنیا جوړه کا دا ډکه د غم د یو بې غمه دنیا جوړه کا دا ډکه د غم د یو بې غمه دنیا جوړه کا وایم زه غني ربا په کار کې دې کار نه لرم وایم زه غني ربا په کار کې دې کار نه لرم خو هسې مې خیال راغی یو بله دنیا جوړه کا وایم زه غني ربا په کار کې دې کار نه لرم خو هسې مې خیال راغی یو بله دنیا جوړه کا خو هسې مې